ژوند نه لري منابع لتا موږ عاشقان یو ستا د مینې لیلا ودینم تو سترو غازیانو کورا د پاکو پاکو شهیدانو کورا ستا له طبیعي شان او ښکلا نه قربان سر مې لتا مال مې لتا نه قربان ستا له طبیعي شان او ښکلا نه قربان سر مې لتا مال مې لتا نه قربان وطن ورانېږي موږ یو بل ته ګورو او سوځېږي موږ یو بل ته ګورو څوکې پښې څوکې لاسونه ماتوي څوکې امید څوک ارمانونه ماتوي راځئ په مینه او وحدت د وطن خلاص کړو د جنګ له هر هیبت د وطن ځان کړو د سولې له جهانه قربان سر مې لتا مال مې لتا نه قربان ځان کړو د سولې له جهانه قربان سر مې لتا مال مې لتا نه قربان Claro que tiene muchas nosotros. شرطك غردك شمال او جنوب وطن ستا په محبت کې د ډوب زموږ د مور زموږ د پلار وطن یا نعمتونه ډک سرشار وطن د ویژندون د وخت به راشي اخر چې جهان تا ته په خندا شي اخر وایي مختار د ستا له شانه قربان سر مې لتا مال مې لتا نه قربان وایي مختار د ستا له شانه قربان سر مې لتا مال مې لتا نه قربان
نورستان کې د سرګند صاحب پارک دی چې د والي صاحب عبدالقیوم حافظ عبدالقیوم په لاس افتتاح شوی دی. نو ګورو د دې د نورستان د دغه پارک د منظرونو د دې د ښکلا څخه خوند اخلو. دلته له ملګرو سره خبرې کوو د نورستان د امنیت په اړه، دوی چې دلته راغلي دي د نورستان د کلتور په اړه، په نورستان کې د دوی چکر څنګه و، له دغه تفریح څخه یې خوند واخیست یا نه. ورځو له دې بېلابېلو ملګرو سره خبرې کوو. دلته ناست ملګري د اطلاعات فرهنګ قدرمن رئیس صاحب، جاوید مسرور صاحب، شیرین آغا توکلي صاحب، بل ملګری حمزه خیل صاحب، دا بل ملګری زه نه پېژنم. نو اوس به له دې ملګري سره به هم خبرې وکړو. مهرباني توکلي صاحب، پیل به له تا وکړو، څنګه یاست؟ نورستان ته سفر مو څنګه و؟ خیر راغلي یئ او د دې ځای له آب و هوا څخه مو خوند واخیست؟ د الله رحم ده، ستاسو خیر غواړو. ډېر ښه احساس کوم، د خوشحالۍ احساس کوم. نورستان خو ښکلی نورستان ده او زمونږ په افغانستان کې دا ارزښتونه دي او دا مې یو ستر او غوره ارزښت ده. او افغانستان ته چې د اسیا زړه ویل شوی، علامه اقبال هم کم خیالي د اسیا زړه ورته وایي. نو د اسیا زړه د دغه جنت نشانه منظرې پکې دي. د اسیا زړه چې دغه علایمې وګورې په افغانستان کې څوک وګرځي، سیل او سفر وکړي او منظرې وګورو، نو موږ ته بیا معلومیږي چې رښتیا هم افغانستان د اسیا زړه ده. ښکلې منظرې دي، طبیعتونه دي. او بل نورستان خو د افغانستان ستر اقتصادي بانک هم ده. نو انشاءالله ډېر بدلون راغلی ده. په دې وروستیو کې د ملي پارک په نوم نومول شوی دی. ملي پارک په نوم نومول شوی، کار به ورته وشي له خیر سره. نورستان به زمونږ لا ډېر ښایسته شي. د دې هوا څنګه نسبت د ننګرهار یا د لغمان په پرتله؟ د ننګرهار او د لغمان په پرتله لا څه کوي چې د ټول افغانستان چې ده دغه هره بېله بېله برخه یو خاص طبیعت او آب و هوا لري. دغه دوړې ښې نه دي. نو توکلي صاحب که د فکر ورته وګوره، دا به په دې وروستیو کې بېکار روان دی. انشاءالله دا به هم ډېر زر حل شي. دا خو که د خیال یې موږ چې په دې سفر کې را روان وو، زړه م ډېر ښه شو، ډېر خوشحاله شو چې ډېر د سړک په رابطه باندې کار خو موږ عملي وکړه چې کار روان ده. نو دلته چې موږ ګورو دا نو اواري شوي دي د سړکونو، پروژې دي او کار روان ده. انشاءالله چې بیا کله راځو نو دا به مشکل به حل او دا ګرد او دوړې به نه وي. توکلي صاحب، څه شی د دلته خوښ نه شول په نورستان کې؟ یاره تر دې وخته پورې داسې یو شی نشته چې ما نورستان کې ډېر خوښ شوی. کلتور، خلک، د دې ځای اخلاق، منظرو کې خو خبره نو معلومه ده. داسې یو څه ما نه دي لیدلي چې خوښ شوي مې نه وي. ډېره مننه صاحب، ستړي مه شئ. یو ځای راغلي یو نورستان ته، خو تاسو ته هم ښه راغلاست او هرکلی. ډېره زیاته مننه. ستاسو له چینل له طریقه ټولو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم او سلامونه هم د نورستان له جګو غرو ښکلو منظرونو. ډېره مننه. که پوښتنه تکرار کړم چې تاسو څه احساس کوئ؟ نورستان ته راغلي یاست، د دې ځای له آب و هوا څخه به خوند واخیست یا نه؟ په وروستیو کې بیا نورې پوښتنې کوو درته. د نورستان طبیعي جوړښت ډېر ښکلی ده. دا هغه د سختن تعالی د خلقت کومې نظارې چې دا ټول هلته شته، د طبیعت کومې نښې چې دي ټول هلته محسوسولی شي او لیدلی شي. هم اوبه لیدلی سي، هم غرونه لیدلی سي، هم هغه طبیعي بوټي لیدلی سي. یعنې د نورستان جوړښت چې دا ټول طبیعي ده. یعنې دلته داسې نه ده چې څوک دی کار وکړي. مثلا دلته د هغه پروژې چې هغه ډېرې غټې دلته تطبیق شوي، دا کوم ښایست چې تاسو ګورئ په نورستان کې دغه یو بوټی هم چا نه ده کرلی. دا په طبیعي ډول جوړ او ترکیب یا دغه جوړښت الهي ده او پروردګار چې څنګه جوړ کړی په همغه شکل ده. او بل د نورستان ښکلا چې ده، دا زه فکر کوم چې په نړۍ کې ډېر هېوادونه به داسې ښکلا ونه لري په دغه شکل چې نورستان څومره ښکلی ده. او دلته چې څنګه زمینه برابره ده د چکر او د سیاحت دپاره، دا په نړۍ کې نه ده. بلکل مسرور صاحب، موږ ولیدل هر څه پکې څنګه چې تاسو وویل همداسې مهیا وه. مسرور صاحب، د نورستان د امنیت په اړه لږ وغږېږئ. دلته امنیت څنګه دی؟ که د فکر یي په ختیځ کې یا په
وخی په ننګرهار کې موږ داسې د ډار او ویر احساس کوو چې دلته راتلو لاره به څنګه یې څنګه نه وه اخو موږ لاره کې ټول ولیدل هر څه امنیت و الحمدلله بیخي لاره امن وه تاسو خلکو ته ووایئ چې د نورستان امنیت څنګه ده د نورستان امنیت خو ډېر ښه ده موږ چې لومړي ځل راتلو موږ سره حمزه صاحب ملګری و نو موږ به دته سارنوال صاحب نه ویلې کاکا به مو ورته ویلې د دې دپاره چې هغه چې ده خلک په لاره کې پوه نه شي چې دا سارنوال ده نو اوس دا حالت داسې دی چې موږ په دې پوه شو دا سارنوال ده کاکا نه ده دلته نو د امنیت ډېر ښه ده نورستان څنګه چې موږ تصور کوو ما به چې هر وخت ملګرو ته ویل نورستان د ځو نو ته به پرې راغله ورخطا به شو نو اوس زه چې ما نورستان ولیده نو که قسمت و زه به بیا راځم نورستان ته د ملګرو سره او څوک چې د چکر نیت لري زه به نورستان ته راولم او دا صاحب ورته ښیم بالکل ما لږ مخکې یو ملګري سره خبرې کولې وې چې درنور ته چکر ته تللي ول نو وایي درنور ته چکر ته روان یو نو ما ورته ویلې چې درنور ته څه کوئ چې چکر ته ځئ دلته نورستان ته راسئ چې تاسو له چکره خوند واخلئ خو هغه بیا پلمه وکړه چې موږ وخت کم لرو او نورستان سیند کې لرې دی نو هغې لپاره وخت ډېر پکار دی او د 3 ورځې باید دلته تېرې کړي د دې منظرو هغه نه خوند واخلي دا د سړک ستونزه چې کله حل شي د نورستان نو زه فکر کوم چې دا فاصله به رالنډه شي بیا خلک کولی شي چې 15 ساعته مزل 4 ساعته مزل 3 ساعتو کې وکړي 2 ساعتو کې وکړي نو بیا راتللی شي او خوشبختي دا ده چې اوس دلته د اطلاعات کلتور کوم رئیس صاحب چې راغلی نوی اطلاعات فرهنګ دا ډېر ویښ او بیداره ځوان ده د موږ دعوت کړو بلنه یې راکړه چې راسئ او نورستان له منظرو طبیعته خوند واخلئ نو ده او جمع نور کوم دوستان چې هلته دي د ختیځ زون ده زموږ ډېر عزت وکړه نورستانیانو زموږ ډېر عزت وکړه ډېره میلمه پالنه یې زموږ وکړه او ډېر قدر زموږ وکړه نو د نورستان خاطرې به زما د ژوند هغه د تاریخي باب مهمه برخه جوړه کړي او مسرور صاحب یو خبره مو یې درنسي یادونه وکړئ چې تاسو د نورستان د یونلیک په اړه باندې ویلي وو چې زه به نورستان باندې یونلیک لیکم هغه وعده خو مو یاده ده هو هغه مې یاده ده هغه مې تر ډېره کار هم پرې کړی ده نو دا بلخیره د افغانستان جنت یونلیک به یې د نورستان او د نورستان دغه حقیقي څېره چې کومه ده دا به زه کوشش وکړم چې د دوی میلمه پالنه د دود او د دوی عنعنه او کلچر دا به خلکو ته د یو کتاب په بڼه باندې چې دا به د نورستان او جمع د نړۍ دپاره یو لارښود هم شي د خلکو دپاره چې دلته راځي او بل بل سیلانیانو دپاره چې کوم سیلانیان راځي داسې کتابونه به دوی دپاره ډېر ګټور وي اطلاعات د کلتور رئیس صاحب سره همداسې د نورستان والي صاحب سره نور دوستان چې دلته دي دوی سره به په هماهنګۍ په تفاهم مخکې ځو معلومات به راټولو بالاخره د کتاب بڼه به ورته ورکوو تر ډېره ما کار پرې کړی انشاءالله چې دا شی به بشپړېږي خوشحاله شوم ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ مهرباني پخوانی کاکا او اوسنی سارنوال صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلئ مننه خوشحاله غواړم شوقي مې وکړه تاسو څه احساس کوئ نورستان ته راغلي یئ اول خو د نورستانیانو له اړخه تاسو څخه راغلاست وایم مننه خوشحاله خیر راغلی مهرباني هر څه د مخه د میز ګډونوالو ته سلامونه احترامات هر کله راشئ په خیر راشئ موږ چې نورستان ته راغلي یو نو د کونړ نه چې راواوښتلو نورستان خاورې ته داخل شلو نو ډېر ښایسته منظرې مو په لاره کې ولیدلې نو هر منظرې خاص یو هغه ښکلا درلودله او خاص خوند هم ترې اخیسته نو دلته چې موږ مشترک له ملګرو سره راغلي یو ټول ملګري خوښ دي او له هرې سیمې خپل خوند اخلي او هره سیمه خپل کیف لري نو څرنګه چې موږ تاسو ولیدل افغانستان باندې الله پاک یو خاصه پیرزوینه کړې چې داسې یو طبیعت یې دلته خلق کړی ده او افغانان پکې په خوشحالۍ او په ارامۍ ژوند کوي نو موږ ډېر خوشحاله یو مننه زه خبر شوم چې توکلي صاحب ته ډېر پازابۍ په دې چکر کې خبر نه شوم بلکې ډېر مې ولیدل ډېر له توکلي صاحب نه خو شکایت نه لري نه توکلي صاحب خو زموږ پیر ده مشر ده نو توکلي صاحب کوم ګپ او کوم مینه چې موږ ته راکړې په دې چکر کې نو دا موږ دپاره د ژوند د خاطرو یو ښه زیری ده چې موږ په ژوند کې داسې ملګري لرو او داسې خوش طبیعته او موږ ته د خوښۍ او د خوشحالۍ احساس راکوي مننه شوخي مې وکړه بخښنه غواړم خواهش کوم ستاسو مینه هم د ستایلو ده چې موږ ته مو راکړه دلته د یو مشر په صفت د یو لارښود په صفت تاسو چې کومې لارښوونې دلته موږ ته وکړې هغه د ستایلو دي د قدر وړ دي بخښنه غواړم شوخي مې وکړه توکلي صاحب بیا هم حمزه خیل صاحب ډېره مننه تا نه هم مننه خوشحاله جناب رئیس صاحب نه پوهېږم چې زه تاسو ته ښه راغلاست ووایم او که تاسو ورته ښه راغلاست وایئ اوس زما د چینل له لارې تاسو خلک وویني په سر کې تاسو ته ښه راغلاست وایم ستړي مه شئ مننه ژوندی اوسئ توکلي صاحب ته سارنوال صاحب ته مسرور صاحب ته او تاسو ته ښه راغلاست وایم چې نورستان ته راغلی او دلته م چکر ووهه
ډېره مننه رئیس صاحب. صاحب د نورستان د کلتور په اړه کله راته ووایي چې د داسې کلتور د ننګرهار، لغمان او یا نور افغانستان سره متفاوت دی یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د نورستان کلتور چې دا یو نورستان ولایت خپله ډېر غني کلتور لري او غني په دې ده چې هر کلی هره بانډه ځان ته فرهنګ او کلتور لري. ځکه دا جغرافیایي جوړښت د داسې داسې دا غرونه دي، دې غره نه اخوا پخوا د ارتباط وسیلې نه وي، نو هغوی ځان ته بېله ژبه لرله، بېل فرهنګ، بېل کلتور لري. بیا دې غره نه اخوا بل غر د هغې ځان ته بېل فرهنګ لري، کلتور لري، بېله ژبه لري، بېله لوبې لري، بېل د ودونو سیستمونه لري، بېل عنعنات لري. نو د دوی نورستانیانو څخه یو ځانګړی کلتور د ځانګړی فرهنګ د ځانګړی عنعنات دي. لکه د دوی د واده موسیقي خپل هغه ځان ته آلې جوړې کړي همدې لرګیو نه، د همدې د نورستان د دې لرګیو نه پوستکو نه جوړې کړي ډېرې جالبې جالبې آلې دي. او یو خپله ځانګړې دایره یې جوړه کړې ده، یوه شپېلۍ ده او بس دلته کښېني. او دې جالبه خو دا ده چې یو کس یوازې سندره نشي ویلی، چې کله دوی سندره وایي 7 کسان 8 کسانه باید پکې اشتراک وکړي. بس دا خبرې دي. او بل جالبه خو دا ده چې کله دوی د مال حلالۍ واده کې دا مال به 10 ټوټې کوي، دې نه یو مال ته 10 کسانو باندې، خو دې کې 10 کسان 10 تقسیم 10 10 تقسیم 25 25 10 دې نه زیات نه کوي. نو که ته 10 میلمانه نو ته به دا مال حلالۍ هر مال به 10 ټوټې کوي، همغه نه به برابره وي. خدای مطلب که 10 میلمانه دي 10 به تقسیم په 10 کې څو غواګانې کېږي. مطلب یو کس لپاره د یو مال 10مه حصه رسېږي. 10مه حصه رسېږي. توکلي صاحب ما ورته ورته ناست یو او بیا دا سره رقم پخې 3 قسمه پخې. دومره حصه راورسېږي. یو قسم دی خالي اوبو کې جوشکې خلاص خامه غوښه، نیمه پوخته مده لږ لږ ګرمه او دوی پې مالګه اچوي او همداسې راکشکاږي خلاص، کتغ متغ نشته، وچ هغه ښه ده همداسې راخوري. او بل څه دا لږه جوشکۍ پخوي، او بل څه دغه دا د غوښې جوش ده دا راخلي، بیا په دې کې وړه اچوي ښه نور هم جوش کوي، او دې کې د غوښ وړي اچوي، نو دا نه بېل کیف لري او بېل خوند لري، دوی ورته جوش وایي. نو دا شی ډېرې جالبې خاطرې او جالبې خبرې پکې دي. رئیس صاحب اوس هم ډوډۍ ډېره خوړلې ده، نو سلام په زړه کې ګوتې وهي. سهار ناشته مو وکړه او دا د بیا چیپ راغلی دی. ډېره مننه رئیس صاحب چې د نورستان د کلتور په اړه وغږېدئ، د دې د خلکو د عنعناتو مو خبر کړو. تاسو څخه ډېره مننه. بس ډېره مننه. اوس یو څوک چې ما غوندې دلته نورستان ته نه وی راغلی، زه د چکر لپاره راغلی یم، البته هغه د دندې لپاره راغلی، له هغه سره خبرې کوو او له هغې وروسته خدای کوو. احساس کوئ نوي راغلي وظیفې ته؟ البته ما مخکې وویله چې زه هم نوی یم، خو د چکر لپاره راغلی یم او تاسو دلته دنده کوئ. بلکل. زما نوم نعمت الله صافی دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته د الکترونیکي تذکرو د توزیع څانګې ته نوی کامیاب شوی یم او دلته تقریبا 10 ورځې کېږي راغلي. بیا نو موږ نه یو څو ورځې وړاندې هم راغلی. یو څه بلد شوي دي موسم سره او د خلکو سره. څنګه د دې چې موسم نه خوند اخلئ نسبت؟ تاسو خو خیر کونړ هم څوکۍ ولسوالۍ هم داسې نسبت ننګرهار ته لږه هوا پکې چلېږي، خو دې موسم سره څنګه یاست؟ مونږ خو چې اوله کې رالو مونږ داسې فکر کوو تقریبا مونږ د ننګرهار، کونړ او د لغمان په هغه کې رالو، ځکه واسکټ او جامې او دا شیانو کې رالو. ما زه چې اوله راغلم صافی صاحب ما کاټن کالي اغوستي ول، نو دلته مې یخ کې د زر زر مې وباسل. بلکل. دلته چې رالو دلته چې مې د هوا وکتله، دغه د اوبو یخوالی او دغه موسم چې مو وکتو، نو زموږ داسې ملګري وو چې بیرته ننګرهار ته لاړه، هغوی کوشش کوو چې موږ باید ګرم جامپرونه، ګرمې جامې، هغه د ژمي جامې چې هغوی ننګرهار کې اغوستلې هغه راوړي او دلته ترې استفاده وکړي. نو موسم چې دی دلته یخ دی، هوا تقریبا اوس هم د غرونو په سر باندې واورې پرتې دي، نو د دوی دغه اوبه چې دي دا ډېرې یخې دي. نو هوا چې دا تقریبا موسم چې دی ډېر زیات یخ دی، ځکه دلته لکه موږ او ستاسو په ننګرهار یا کونړ لغمان کې چې د دلوي میاشتې یا هود میاشتې تقریبا اوس هوا هغې ته ورته ده. دا د اوس هم هوا چلېږي او زما لاسونه خشک دي له یخنۍ نه. بلکل. دا ستاسو د خبرې بېلګه. زه چې دلته راغلم کاټن کالي مې اغوستي ول، هغه مې زر زر وباسل. ورپسې مازدیګر کې چکر ته تلو. چکر ته تلو نو رئیس صاحب یو هغه څه چې موږ ننګرهار کې په ژمي کې اغوندو هغه اغوستي و، د مالیې ادارې رئیس صاحب، نو هغوی هغه اغوستي و. ما ورته ویلې چې دا څنګه چل دی، وایي چې صبر وکړه لږ شپه در باندې راګی یخه سي، بیا به تا ته اندازه ولګېږي چې د دې څه ګټه ده. نو هماغسې و، رښتیا هم چې شپه را یخه سوه نو موږ کمپلې واغوستې دلته. مننه صافی صاحب چې وخت مو راکړ. ډېره مننه، ژوندي اوسئ. دلته چې راغلی په لومړیو کې تاسو ډېر څه شی جالب و؟
جالب خو دا و چې موږ لکه د دې هغه اول خو د دې هغه موسم سره هغه هوا سره بلد نه وو ځکه دلته یخني زیاته وه بل د دې خلکو هغه عرف او عادات چې دي دا هم تقریبا زموږ او ستاسو د نورو ولایتونو سره فرق کوي یا د دوی سره چې دی مثلا د دوی ژبه چې دا موږ سره فرق کوي تغیر کوي نو د دوی هم زیاتره خلک چې دی په دې زموږ په ژبه یا پښتو دري باندې چې دی ورسره ناشنا دي ځکه د لرو سیمې خلک چې دي چې راځي دې سره ناشنا وي نو موږ هم تقریبا زموږ دفتر ته چې څوک راځي او هغوی ته موږ توضیح دغه د ورقې توضیح کوو موږ لکه مختلفو خلکو سره مخامخ کېږو داسې شته دی چې دوی او بالکل داسې خلک شته چې دوی په پښتو پوهېږي یا مثلا سواد کې مشکل لري یا مثلا په لیکلو کې مشکل لري موږ مثلا یا موږ ځو داسې مختلفو سیمو ته چکر ته د ملګرو سره ځو دوی مختلف رواجونه لري مثلا د غشي ایشتل چې دی که نه دوی د غشي لوبه کوي یا مثلا تیږه ارته که نه تیږې لوبه کوي بالکل تیږه ارته یا کشتي کوي ما تېره ورځ لاندې ناستو نو دا یو څو نفر راجمع کېږي او بیا کشتي کوي یو بل په غېږ ورځي او دا د دوی یو هغه عرفي لوبې دي مثلا ځینې نور رواجونه دي چې موږ او تاسو هغې سره ناشنایي خو دلته شته دی که نه د پخوا نه پاتې دي نو نورستان چې دی په هر څه کې چې دی یو متفاوت دی مختلف دی او که هغه ابو هوا شوه که هغې دغه د خلکو دغه عرفي عادات شو یا نور رواجونه شو مخکې رئیس صاحب خبرې مو کړې نو اوس انشاءالله موږ هم دلته دوی سره بلد شوي ځکه څو ورځې هم تېرې کړې نو خوشحاله احساس کوو ځکه چې دلته هغه هر څه چې دي امنیت دی که نور خلک امکانات دي انشاءالله شته دی خدای دې وکړي چې دغه سړکې پخې شي چې دغه زموږ ورونه څوک چې دی زړه غواړي چکر ته راشي دوی راشي او دغه ځینه چې دی دغه ځایونه وګوري دغه ابو هوا د دې د غرونه د دې نه دغه وکړي او مثلا مستفید شي د دې دغه وانه ډېره مننه صافی صاحب چې وخت مو راکړ ژوندی اوس خیر اوس ډېره مننه ډېره مننه ملګرو نو دا د نورستان د سرګند صاحب پارک دی تاسو که چېرته چکر ته تابع لرئ او چکر ته ځئ نو خامخا نورستان ته راسئ د دې د امنیت په اړه مو خبرې واورېدې ملګرو دا داسې نه و چې دوی یو دوی ته خبرې ویل شوي وې چې دغسې خبرې وکړئ دا هغه څه و چې ما په دې لاره لیدلي ول ما ویلې که زه مخامخ تاسو ته ووایم چې د نورستان د امنیت په اړه بیخي فکر ونه کوي یعنې دلته امنیت نشته دا خبرې په ذهن کې رانولې لکه څنګه چې ما یو خاطره درته ووایم چې ما سره ځینې کارډونه ول چې هغه ما په ننګرهار کې بالکل همداسې و مسرور صاحب ما سره ځینې کارډونه ول هغه ما په کونړ کې پرېښودل ما ویلې هسې نه چې لاره کې څه ستونزه پېښ شي همدارنګه لکه څنګه چې حمزه صاحب ته موږ کاکا ویلې په لاره کې نو دغه خبرې دلته چې تاسو راسئ وینئ نږدې بیا دا خبرې نه وي او ښکلاګانې خو یې تاسو په تصویرونو کې لیدلي دي په دې ویډیوګانو کې به یې وګورئ ډېره مننه چې موږ سره پاتې کېږئ او موږ سره پاتې یئ تر بیا چې د نورستان له کومې بلې ساحې څخه درته ویډیو جوړو تاسو په لوی الله سپارم او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ